سلامونه دویچ auf پښتو جرمني په پښتو Ich hätte fast زه نږدې یا نږدې شوی وم Zum Beispiel د مثال په ډول Ich hätte fast deinen Geburtstag vergessen ما یا زه تقریبا دې ته نږدې شوی وم چې ستا د زیږتون یا د پیدایښت ورځ له ما نه هیره وتې وه خو یعنې کار ونه سو هیر نه ونه وتل یعنې دې ته زه نږدې وم چې زیاتي له هیره وتې وی دویم Ich hätte ihn fast geglaubt نږدې ومه چې ما په هغه باندې باور کړی و یعنې هغه ما ته هر څه وویل دې ته نږدې شوم چې ما باور کړی و پرې خو ونه سو دریم Ich hätte ihn fast nicht wiedererkannt زه نږدې ومه چې هغه ما نه وپېژندلی یعنې دې ته زه بېرته نږدې شوم چې ما هغه ونه پېژنده څوک ده یعنې کواره کې مثال د یو چا تغییر چې راسي ډېر وخت یې نه وي لیدلی نو ته وایې چې وایي دې ته زه زیاتې نږدې شوم چې ما ونه وپېژندلی نو موږ کولی سو چې په الماني ژبه کې دغه رقم جملې په